کله چې په عامه ځایونو کې خبرې کوئ یا په ټولنیزو رسنیو کې لیکل کوئ او یا هم یو سیاسي نظر څرګندوئ، آیا د ډار احساس کوئ؟ راځئ نن د ډار د سیاست په اړه یو بحث درته کوم. کله چې سیاست د حل لارو پر ځای د خطرونو پر یادولو ولاړ شي، څه پیښیږي؟ ولې طالبان د خلکو د باور پر ځای د هغوی پر ویرې تکیه کوي او هڅه کوي چې خلک وډار کړي؟ په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو مهم سیاسي میکانیزم تر سترګو کیږي، د ویرې سیاست. خو دا څه دی؟ طالبان څنګه کاروي او دا د ټولنې لپاره څه معنا لري؟ په سیاسي علومو کې د ویرې سیاست هغه وخت رامنځته کیږي چې یو ځواک لومړی یو خطر تعریف کړي، بیا یې لوی کړي او بالاخره ځان د همدغې خطر یوازینی حل وښیي. یعنی لومړی وایي خطر شته، بیا وایي خطر جدي دی او بیا وایي یوازې موږ یو چې کولی شو تاسې وژغورو. دا د لنډ مهال لپاره یوه اغیزناکه تګلاره ده، ځکه ویره انسانان چټک تصمیم نیولو ته اړ باسي. طالبان خپل سیاسي روایت تر ډیره د دینی ارزښتونو پر ساتنې ولاړ وي. دوی وایي چې پخوانی نظام او بهرنی نفوذ د اسلام لپاره ګواښ و او دوی د دې ارزښتونو ساتونکي دي. د افغانستان خلک بیا سنتي مذهبي خلک دي او جمعي فکر دا دی چې که غږ وکړي ښایي دوی هم دین ته د خطر په توګه تعریف شي او یا هم کافران وبلل شي. د بیلګې په ډول د نجونو پر زده کړو بندیز د اسلامي چاپریال په نوم توجیه کیږي او په کور دننه د مخالفت چانس هم کمیږي. د رسنیو محدودول د اخلاقي فساد د مخنیوي په توګه وړاندې کیږي، مګر خلک مجبور دي غلي پاتې شي. پر موسیقۍ او تفریح بندیز د دینی ارزښتونو برخه ګڼل کیږي. خو دلته پوښتنه راپورته کیږي، آیا دین یوازې د یو سیاسي تعبیر تابع دی؟ یو بل ډار، پښتونولي د پښتنو یو تاریخي ارزښتي نظام دی، خو کله چې طالبي سیاست ته داخليږي نو بڼه هم بدلیږي. طالبان بیا له دې حساسې موضوع څخه ځینې سیاسي پیغامونه وړاندې کوي او وایي که دا نظام کمزوری شي نو پښتني کلتور او پښتو ژبه به له منځه لاړه شي. په حقیقت کې دوی پر نشنالیزم باور نه لري، خو د یو ډار د ایجاد لپاره دا ډول تبلیغات کوي چې په افغانستان کې میشتو پښتنو ته وښیي چې له ژبې او کلتور څخه یوازې طالبان دفاع کولی شي. خو حقیقت داسې نه دی. د ښځو پر محدودیتونو ټینګار د افغاني اسلامي دود برخه ګڼي، ټولنیز بدلونونه د بیګانه کلتور په توګه ردوي. خو حقیقت دا دی پښتونولي د یوه ډلې ملکیت نه دی، دا د ټولنې ګډ میراث دی. د ښځو د زده کړو او کار موضوع د دې سیاست تر ټولو څرګند مثال دی. دلته یو مشخص روایت کارول کیږي، بدلون مساوي خطر، محدودیت مساوي ساتنه. خو منتقدین بیا وایي چې دا محدودیتونه د ټولنې راتلونکی کمزوري کوي. طالبان ډیره وخت د بهرني فرهنګي نفوذ خبره هم کوي. دا د ویرې د سیاست یو کلاسیک مثال دی. دوی لومړی یو مبهم خطر تعریفوي، مثلا وایي چې دلته غربي فرهنګ ته کار کیږي. خو که ترې پوښتنه وشي چې کوم غربي فرهنګ، څه ډول فرهنګ، څوک دا کار کوي، بیا یې ځواب نه وي، خو یوازې هڅه کوي چې خلک قانع کړي چې دا خطر جدي دی او بیا یوازینی ځواک خپل ځان د حل په توګه وړاندې کوي. له دغو ټولو روایتونو سره یو مهم اړخ جدي برخورد دی. د خلکو وهل، شکنجه کول، زنداني کول او آن وژل هغه څه دي چې دا ډار لا پسې پیاوړی کوي. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلي دي چې په تیرو 3 میاشتو کې یوازې 8 پخواني نظامیان د طالبانو لخوا وژل شوي دي. دا ډول راپورونه که څه هم نړیوال دي، په نړیوال کچ ګټه لري، خو د ویرې په خپرېدو کې لا ګټه کوي. مدني مقاومت ضعیفه کوي، هر شخص د خپل بقا، حیثیت او عزت پلټوي، خاموشه پاتې کیږي او د طالبانو هره روا او ناروا مني. کله چې سیاست له دې پوښتنې واوړي چې څه وکړو او دې ته ورسیږي چې څوک یو، نو ټولنه له بحثه د ویرې لوري ته ځي. هویت، دین او کلتور مهم دي، خو دومره نه چې د ویرې وسیله وګرځي او سیاست کمزوری کړي. ځکه ویره خلک چوپوي او باور خلکو ته د راتلونکي لپاره رڼا ورکوي.